ستا انډرسټانډینګ ډېر ښه کېږي. او د دنیا پروا لري که دنیا د خلکو په څه کې اوسېږي که نه اوسېږي. دنیا به خپل کار کوي. زه زندګي ځان لپاره کوم، د دنیا لپاره نه کوم. زما د دنیا سره څوک اوپن مایند او کنه سبا درته څوک دا ونه وایي چې ستا وایف خو چې کم دی نو هغه خو ټیک ټاکر ده، بیا به څه کوي؟ زما د وایف سره د شپې کار دی، د ورځې ورسره زه کار نه لرم. د ورځې ورسره د خلکو کار دی، جواب به نه ورکړي. خلک که څه ورته په چپ طرف داسې وګوري، خلک چې ورته داسې وګوري سترګې به ترې راوباسم. یو دویم خبره، زه په خپل وایف دومره اعتبار لرم، باور پرې لرم چې یعنې زه په خپله ښځه دومره باور لرم چې که زه ورسره یم که زه نه یم، یعنې زه پرې باوري یم، لکه هغه ته څوک په بد نظر نه شي کتلی. او بل زه د هغې ګوره ښځه په دوه وختونو کې که نه، په دوه وختونو کې ښځه د میړه نه د بل چا سره انډیوالي جوړوي یا بل چا سره ورځي. زه درته وایم اول داسې میړی کمزوری د ښځې هغه نشي ورپوره کولی که نه، یعنې مطلب ښځه ورنه خوشحاله نه وي که نه، یعنې کمزوری خدای وهلی. الحمدلله زه خو داسې کوي یم چې پوښتنه وکړه. او دوم چې میړی لږ بدرنګه یا هغه زه خو الحمدلله ښه یم، یعنې منظم یم. زه په دې پوره مطمئن یم که زما ښځه ما سره وي، یعنې زه به ورته پوره اجازه ورکړم که یعنې مطلب له ما نه چېرته ښه ولیدو ورسه مشکل نشته. اوس هغسې دواړو کې زه ښه یم نو هغه دواړه غټ بړ وایي چې ته ښځې ته داسې اجازه ورکړې تا نه خو بیا غټ بړوا نشته دی. لکه ښځه ګوره، ښځې ته زه ګورم، زه مې اول ښځې ته ګورم چې دا ښځه څنګه ده، اوس دا یعنې صحیح ښځه ده خرابه ښځه ده. چې صحیح ښځه یي بیا زه یعنې مطلب مشکل نه لرم ورسره. او دلته خو خارج ده، دلته چې ورته ووایي چې مطلب ته که اوس په ښځه باندې وار وکړي چې دا ولې یا تا ولې داسې کار وکړو، پولیس درپسې راغواړي، پولیس درته وایي چې ستا خو نه دی څه کمیږي خو نه، خو بس ورکوي تا ته څه. هلته مه کوه که نه، هلته مه کوه که نه، پښتانه وکړه که نه، پښتانه وکړه، پښتانه پوهېږي پښتانه. اوس خو ته پنجابی نه یې، خو زه خو تا ښیم، زه خو ستا په باره کې غږېږم که نه، زه خو دا خبرې ستا په باره کې کوم. ته ځان ته توهین کې، ته خو ځان ته لګې کنځا کې، زه دا خبرې صرف ستا په باره کې کوم. مسعوده بخیر راغلی، ته زما باره کې خبرې کې زما مشاوره که نه. ته ما ته ووایه چې ستا څه رقم هلک خوښي، ته ما ته لږ تپوس وکړه که نه. ته خو ټولې غلطیانې خو ته په ښځه کې روباسې، خو ښځې نه هم تپوس وکړه که نه. زما هلکان نه خوښېږي، زه خو څه بچه باز نه یم. وایه ما ته ووایه مینو وایي ته څه رقم میړه غواړې داسې ښه رښتیا بالکل ستا څنګه هلکان خوښېږي رښتیا مینو؟ تور سپین غنم رنګ غټ واړه قوي کمزوري څنګه هلکان دې خوښېږي؟ color is doesn't matter. هغه ما ته میټر نه کوي، پوه شوې؟ ستا ډولې شولې شته، باډي شته، جیم کوي، سینه لري، چسټ لري، داسې تللی شي، داسې تللی شي، داسې چې تا ته زه اوس دلته وښیم تا نه غټې دي، دلته خو موږ ټول جیم کوو ټوله ورځ. زمانه د غټ چسټ دی که نه. ته کوم کنټري کې؟ په ناروې کې ناروې بس دغه یو برانډ دی که نه، وکټوریا سیکرټ کې صرف انډرویر اینډ براز ملاویږي. زه دغه یوز کوم. ته به لاړ شې، ته به ځان له یو برا والې، ته به واخلې 36 نمبر برا به ته ځان له واخلې. تا څومره نمبر دی د هغه؟ سینې د کنټرول اچھی شی و صحیح دی سینې په تا ته مې وویله، تا ته دوستانو نمبر زما نمبر نه ته بېغمه اوسه، زما نمبر له لته نه یې راغلی، زما نمبر له چې کله ته ښکاره ته به ډېر ښه نه تېروي. نه خبره واوره مینو، زه درته دا وایم ما مطلب دا نه و تا ویلي چې یعنې ته جیم ته ځې، ما درته یو مثال درکې، یعنې غلطې ته یې ماړه، ما صرف ویلي چې هو جیم ته ځم او یعنې مطلب ځان مې جوړ کړی، باډي مې جوړه ده الحمدلله. او زه په دې پوره مطمئن یم ستا دې ګوره ستا دې کارونو ته چې زه ګورم زما مسل غټ کیو ته وښیم دا مسل دی. بیا صحیح دی. وګوره ښه ته اوس راسه خبره واوره. ګوره مسل دا چا سوري برو تم زه تا ته څه وایم، چا چې ډېر مسل جوړ کړي که نه هغه بیا هغه نسي کوی، یعنې مطلب ښځه ترې خفه
ځکه هغه ډېر وزن جي کړی که ولې ته خپئ دا برج شاپینګ خلیفه یې- کوي که نه ښه بخښوالی نه برج خلیفه یې بیا صحیح کار نه کوي. برج خلیفه پیژنې؟ نه دوبۍ کې مې کتلې ده هماغه برج خلیفه درته یادوم زه. خبره درته دا کومه مینو اوس ته ما ته دا وایې ښه یو خو داسې اوسي باید باډي جوړوي، بل دې څنګه خوښېږي؟ نفر باید څنګه اوسي؟ مالداره، غریب، څنګه؟ غریب مریب څه کې تشپاڼي مشپاڼي مې نه خوښېږي، پیسهدار پیسهدار پیسه لري. زما خو شاپینګ سره په برانډونو کې ده. خو دلته زه خپله برانډ کې کار کوم، ته ضرورت نه لري چې بل چېرته لاړ شې. زه چې کوم برانډ کې کار کوم نیویارک تر ټولو بهترین برانډ دی. کم یو برانډ کې کار کې څه شی دي پکې؟ اډیډاس او نایک. نه زما هغه نه خوښېږي. دا څه شی زما زما وکټوریا سیکرټ برانډ دی، هغې کې به زه شاپینګ کوم. چې دې څه خوښي دلته به تا ته میلاویږي، فقط لاس په لاس راکوه او دې سړکو باندې را سره ګرځه. بس چې کومه چې ځم راپسې راځه. پارکونو کې به ګرځو، سړکونو کې به ګرځو. ته به دوزخ ته ځې، زه به تا سره دوزخ ته ځمه. نه دوزخ ته دې چېرته ویم، تا دوزخ ته چېرته ویم؟ ته خو خپله ځې دوزخ ته. ما چې ما ته در سره کش نه کړي زه تا نه ویم، په دې پوره مطمئن یم. زه تا ځان سره نه ویم، ما ځان سره کش نه کړي. پیس یاره برو. نو پوه سوې مینو، نو ولې ته زه دې ځان سره د ښځې خاوند چې یو بل سره پیار سچوي که نه، نو چې که ښځه دوزخ ته ځي خاوند هم ورسره مخکې ځي، چې ښځه جنت ته ځي خاوند ورسره مخکې ځي. ګوره تا ته مخکې ما ویلې چې ته به ما سره لاس پر تا ویلې چېرته دوزخ ته به ته ځې او زه به در سره ځم. دا خبره خو اول تا وکړه، زه خو در سره خیر دی، مشکل نشته دی. که ته به رانه مخکې زه به در پسې یم، صحیح دی. نن سبا خو دا هغه داسې جوړ سوی دا جنریشن، دا اوسني خلک چې کوم دي دا داسې جوړ سوي، ښځه یې مخکې سړی ورپسې. نو بس ته به مخکې زه به در پسې یم. په دې خو را سره مطمئن یې اخري سیکنډ کې برو درناوی نه ګټي. لیډیز فرست. Ladies first now. So you know, oh brother, yeah, PCR. Hey, full pinza barabara hisab so. Full pinza barabara. Yeah, brother, love you, bro. PCR ټول فالو کوي دوستانو، څومره کسان چې ناسي دا PCR فالو کوي دوستان. برادر مننه. خبره اوره، صفا خبره. یوسف خپل پارټي جوړو، خپل کپل پارټي جوړو، وایي دا خلک پرانی سوډر سم بیډه زو. اوس زه دغه درته وایم کنه مینو، زه تا ته دا وایم گیم پارټي مثال خبرې کوم او گیم پارټي جوړو، صحیح ده. ما او تا کچېرې دلته سره یو ځای شو او زما او ستا یو دانه زوی پیدا سو یا لور پیدا سوه، ته څه فکر کوې؟ اول به زما او ستا زوی پیدا کېږي که لور؟ په ما خو وخی نه کېږي، دا خو الله ته علم دی. وخی نه، ګوره په بیولوژي کې ما په تقریبا په 9م صنف کې ویلي وو که نه، په 9م صنف کې په بیولوژي کې موږ ته ویلي وو 40 چې دي د ښځو کروزومونه دي که چې دي دغه دي، او 40 د الګ دي که نه، دا 40 دا 40 واړه چې کله سره یو ځای شي، او داسې کله سره یو ځای شي، که د جنۍ دغه کروزومونه زورور سوه جلی پیدا کېږي، که د الګ زورور سوه الګ پیدا کېږي. نو دلته فرق لا هغه پورې ده چې څوک قوي ده. نو چې زه تا ته ګورم تا نه خو زه کروموزومونه، افرین برادر، یعنې ما ته دا نوم صحیح نه راځي که نه، یعنې دا چې قوي سي بیا هغه کې فتح لګېږي که نه چې څوک څنګه څوک قوي هماغه شی، که جلی قوي جلی پیدا کېږي، که الګ قوي الګ پیدا کېږي. نو چې زه خو تا ته ګورم تا نه خو زه په 3 چنده قوي یم، نو دا خو 100 په 100 کې انشاءالله زما او ستا زوی ده. هی رښتیا نوم به ورته چېږدو. نوم به ورته چې شېږدو، نوم به لاټو خان. بد مه کوه که نه، زوی ته دې راته توهین وکړې. صحیح نوم ورته وښیه، صحیح نوم شهباز شریف پرېږدو. صحیح ده. داوچا خدای دې تباه و برباد نه کړي. ما سره نت خراب دی یار، نت را سره خراب دی یار. نت دې خراب دی که نه؟ بختي رحمان او بختي رحمان صحیح ده. بختي رحمان به پې کېدو. مینو
نه ولې به بختي رحمان اګزام ولې بختي رحمان څومره ښه سړی دی. ولې هغه به ما ته مور ته به تلي ته به په بختي رحمان نوم ایږدي زه په شاهرخ خان نوم ایږدم شاهرخ خان او شاهرخ خان زما فیوریټ دی. شاهرخ خان زما فیوریټ دی. آفرین ګډ جاب دوستانو ډبل خلاص کې. شاهرخ خان صحیح ده. شاهرخ خان صحیح ده. خبره زه درته څه وایم مینو اوس ته ماته دا ووایه ښه یو خو د مور رنګي به ښایسته ښایسته ته خو ښایسته یا خو ماته پته ده ستا ما یوه ویډیو ولیدل هغې نه وروسته در باندې لږ لږ مینسه وایم که نه داسې روانه یې په روانه دې ویډیو کړې ده روانه یې که نه خوښه سوې مې روانه کې به تا ډېر څه کتلي پوره اکسرې به دې کړي نو پوره اکسرې مې درته کړې ده ته ما مکمل لیدلې دغه جې کې تریپل د دوستانو یو ځای ښه بغا اوس ته ما په روانه کې لیدلې او ته خو جیم کوم که نه جیم کوم که نه خو نه دی که نه زه خو د دې نورو جنکیانو غوندې خو نه یم چې خېټه مې را باندې پرته وي او ټوله د ځای نه مې ځوړندي زما وګوره دا بچي دا جیم باډي ده ښه فټنس لرم خپل باډي مینټین ساتم د دې نورو جنکو په رنګ خو نه چې خېټه مې داسې څلوره ځایه خو زما خېټه کې لاینز جوړي او دا نه مې غوښې رانه دلته ځوړندې وي دلته وای آفرین دغسې زما نه خوښېږي که نه هغه کوئ چې جنکو فټنس نه کوئ یوګا کلاسونه واخلئ جیم کې جیم کوئ ځان باډي بالکل داسې ساده چې او ته ښکارېږي چې ته جینۍ دا نه چې ده ښکارېږي چې ته د 5 بچو مور فګر خپل فګر نه هغه وایي که نه فګر بولتا ہے خپل فګر مینټین ساتئ آگے پیچھے نه اوس خو دا خبره ته کې که نه ځان ته خو دا خبره اوس ته کې نور خلک خو نه کې نورې نجونې خو د دې په شي په کیسه کې نه دي ټولې داسې نه دي اوس ته زما په همدې خوښه یې که نه یعنې مطلب ستا فټنس جوړ ده ته ما لیدلې نجونو خو ځکه دا جیم کوم زه خو د جیم زه جیم کوم که نه نو زه خو د جیم نه خو اوس ویډیوګانې نه شم خوښولی ډرس نه وایي نو څه کې خو زه ویډیوګانې نه شم جوړولی که نه جیم کې چې دا جینکو ته ووایم چې ځه مطلب خپل خیال وساتئ نو دا ولې هلکې په دویمه ورځ باندې پرېږدي ولې پرېږدي د دوی بریک اپ ولې کېږي هلکې په سوشل میډیا باندې دوی ورته صرف د مخ فلټر او فلټر یې ورته ولګي او دومره مخ ورته ځان نه دونه کي دونه داسې کي که نه پوهېږې هلک پې مین شي چې هلک پې مین شي جینې هلک وایي چې او ما خو به د دنیا جهان هوره خو ما ته میلاو شو ښایسته ترین خو هلک چې د مرۍ نه بره لیدلې وي دا مخ یې وله صرف کتلی وي فګر یې وله نه وي کتلی خو چې کله ورله میټ راشي وایي چې تا خو ټوله خمبیر وړه چې وایي ټایم ورکړې خمبیره واخلسې تویږي چې خبره دا ده که نه اوس بیا نه بیا دې کې هلکان ملامته دي په دوی باندې په دې باندې هلکان ملامته دي په دوی باندې هلکان بیا ملامته دي جینۍ ملامته ده خپل فټنس خیال وساتي اخري سیکنډ سي برادر سنایپ جینۍ ملامته ده ولا درنه ویې ګټلو خبره داسې ده جینۍ خو ملامته ده جلی خو ملامته ده جنۍ خو ملامته ده اوس جنۍ ته یعنې بیا هلک ته څه کول پکار دي څه ورسره باید وکړي هلک ته دا پکار دي چې هغه ښایسته ځان ته فټ جنۍ وګوري چې باډي لحاظ نه د هغې فګر لحاظ نه هغه بلکل ښه ښایسته وي چې ورسره په لار روانه وي چې خلک داسې ورته ګوري چې وا کیا مال ہے صاحب پوه شوې چې ورته وایي چې کم مال ورسره روان دی نو دغه خو زه تا ته وایم که نه چې لاس په لاس وګرځي خبره کو چې دا اواز ورپسې نه وایي چې لما چې لم ورته نه وایي چې وایي مال دی مال